دا عمل چې تاسو وکړئ تاسو به څومره مالي پریشانیانې وي او یا ذهني پریشانیانې وي یا نور څه تکلیفات وي، الله رب العزت به هغه ټول مشکلات تاسو د دې عمل په ذریعه باندې ختموي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید ده چې ټول زموږ کتونکي به روغ جوړ یې، د صحت په جامه باندې به پټ یې. د ټولو نه مخکې دعا ده چې الله رب العزت دې زموږ ټول ګناهونه معاف کړي، الله دې زموږ آخرت ښایسته کړي او الله رب العزت دې زموږ دنیا هم ښایسته کړي، زموږ مشکلات دې الله آسان کړي. د دنیا په کم ګوټ کې چې څومره مسلمانان دي په تکلیف کې دي، نن سبا د کشمیر مسلمانان خصوصا تکلیف کې دي، الله رب العزت دې د هغوی نه تکلیف اوچت کړي. دوستانو، زه وخت په وخت تاسو ته وظایف اعمال خیم د دنیا د ګټې، د کاروبار، د خپل کور، د بچو چا اولاد نه وي، د پیسې، د کاروبار برکت، چا کاروبار نه وي د هغې دپاره لکه مختلف نن هم یو ډېر بهترین عمل ما تاسو ته ښودلی دی او دا عمل چې کوم دی دا عمل به د یو د چرګې د انډې په ذریعه باندې دی چې د دې 100 روپۍ قیمت دی. خو دا عمل چې تاسو وکړئ تاسو به څومره مالي پریشانیانې وي او یا ذهني پریشانیانې وي یا نور څه تکلیفات وي، الله رب العزت به هغه ټول مشکلات تاسو د دې عمل په ذریعه باندې ختموي. خو د عمل نه مخکې تاسو ته یو څو خبرې ښیم چې یو خو د هر عمل دپاره ضرورت د یقین وي. زما څومره وظایف چې دي که دې کې د چا یقین وي کوي یې، که چا یقین نه وي، ما وظایف هغه خلکو دپاره وکړه چې چا یقین وي. اوس د چا له موږ یقین نشو جوړولی، نور به انشاءالله د شریعت خلاف به نه وي. اوس بعضې کسان به دا وایي چې دا مولانا صاحب به د انډې والا وظیفه ښیي، نو دا لا په کوم ځای کې راغلې ده؟ ګورئ، دا یو قسم صدقه ده. دا څومره مالداره خلک چې دي که نه، دا کروڑپتیان اربپتیان دا چې دي دوی یو څو اعمال کوي تاسو نه پټ دي. پخوا خو به پته نه وه، نن سبا خو سوشل میډیا دور دی. ما په د خپلو سترګو یو څو ویډیوګانې کتلې دي. اکثر که خیلی خلک د صدقې په طور باندې په خپل چتونو باندې یا د خپل دوکانونو مخې ته داسې وړه غوندې ټوکرې ژوړنده کړي، په هغې کې د 100 روپو باجر روزانه اچوي. چا په چت باندې یو خانه کې ښودی، هغې کې که یا اوسو کوبه کې دي. دغه رنګې دا مالداره خلک ما به د خپلو سترګو کتلي چې دوی بازار نه غله والی، وریجې والی دي، غنم والی، دوی نور څیزونه والی او هغه کشتۍ کې واچوي او سمندر منځ ته ویسي او هلته بوجیګانې کټکۍ په چاکو باندې او سمندر ته اچوي. دا یو قسم صدقه ده. الله رب العزت دا ټول څومره مخلوقات چې پیدا کړي دي، دا چې کوم دی د شپې به وږي وده کېږي، خو د شپې به ماړه وده کېږي، خو د شپې د سحر به چې کوم دی وږي راپاسي، خو ماښام به بیا مړی. دا د الله رب العزت دا د هغه قدرت دی او دا د هغه ذمواري ده چې هغه څومره مخلوق پیدا کړی دی، خولې ورکړی دی، نو هغه به رزق ورکوي. اوس به دې کې کمال څه دی چې دا خلک که دا خلک دا وریجې او دا خوراکونه دا غوښې د سمندر ته یو نسي یا د مارغانو ته دانې وانه چوي، نو ولې دا مارغان به وږي پاتې شي؟ نه، بلکل دا به وږي نه پاتې کېږي، ځکه د هغوی پالونکی شته. رب وایي پالونکي ته. خو الله رب العزت خوشحالول دی په یوه طریقه. او ته چې کله الله رب العزت خوشحاله کړي او د هغه مخلوق له ته رزق ورکړي، نو الله رب العزت بیا څه کوي چې هغه وایي چې ښه ته زما بنده او ته زړه نه دومره صفایي، حالان کې زما ډیوټي ده، زما ډیوټي ته کوې. یو وږی تا موړ کو، هغه خدای دې وکړي چې یو میږی، یو ماري، یو لړمي، بس یو چنچڼی په سمندر کې یو مئی، نو الله رب العزت بیا د هغې بدلې په یو په 10 او یو په 100 او یو په 200 ورکوي. نو نننی عمل چې کوم دی دا هم د انډې دی، د انډې عمل دی، د چرګې د انډې په ذریعه باندې به کېږي او الله رب العزت به ستاسو مشکلات حل کوي. د دې تاسو له زه ګارنټي در کوم. عمل به ګورئ مکمل به دا ګورئ، اجازت دپاره بس دا یو شی دی. که زما دا ویډیو 100 کسانو وکته او که 0 کسانو وکته، چینل به لازمي سبسکرایب کوئ، نو هغې دپاره به اجازت وي، نور ته اجازت نشته. د چا چې داسې څه مسله وي او هغه وایي چې مونږه داسې یو عمل وکړو، نور خو مونځونه او دسونه دا دې کې خو شک نشته دی چې مونځ او دس الله نه سوال کول هغې باندې الله رب العزت مشکلات اسانوي. خو بعضې اعمال داسې ډېر واړه والا اعمالي، خو الله رب العزت د هغې په بدله کې ډېر زر د هغې انسان مشکلات اسانوي.
نو دا د انډې د چرګې د انډې صدقه ورکول دي. اګۍ څوک ورته اګۍ وایي، څوک ورته ها وایي، نو د دې صدقه ورکول دي. نو دا یو سړی به د یوې انډې صدقه ورکوي. یقین ضروري دی، که څوک کوي وکوي، که څوک نه کوي زور هم پرې نشته دی. د دې سره به څه کېږي، مالي پریشاني به الله ختموي. مشکلات که څه مشکلات وي، چېرته یو دشمني وي یا چېرته څه نور یوازې خو پیسه مشکلات نه وي که نه، نور هم خانداني مشکلات راتلی شي، سختې ورځې وي، څوک په جیل کې وي یا کیسونه یې ورباندې. بس چې څومره بندګان دي د هر چا معامله د یو معامله د بل نه بدله ده. دا کوئ. طریقې کار دا دی چې یو د چرګې انډه به راوالی او هغې باندې به سوره ناس چې کوم دی وزل، کوم صورت اخري صورت د قرآن اخري صورت چې دی، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. دا به په وزل وي، بیا به په دې انډه باندې چوف به کې چوف دی که بیا به د خپل سر نه وزل تاو کی. چې کله دې دا تاو کو نو بیا به دې سره څه وکړي، اوس دلته مرحله شروع کېږي. دا انډه به ویسې او داسې یو شړی وي، دشته وي، بیابان وي، تا ته پته چې هلته میږیان دي، کیرړي دي، یو نور څه مخلوقات دي، د الله مخلوقات شته دی ډېر. او هغه ځای کې به دا ځمکه به لږه غوندې د دې انډې په مقدار باندې به دا ځمکه کنده کې او دا به پکې خښه کې، بېرته به یې دې غاړو غاړو ته یې خاور راواچې او لږ ځای به تې مات کړي. دا چې تاسو انشاءالله چې وکئ نو دا عمل سره به الله رب العزت دغه ځای کې چې څومره میږیان اوږي دي او څومره مخلوقات د الله اوږي دي، دا تا یو نیک نیتي وکړله او دا دې هغوی ته دا صدقه ته د انسان په ځای باندې د الله هغه مخلوق ته ورکړه چې هغوی مزدوري نه کوي، خواري نه کوي، بس الله هغوی له په خپل یو طریقه باندې رزق ورکوي. دا خو ښه طریقه دا ده. ښار کې چې کوم خلک اوسېږي نو اکثر زموږ چې کوم د پېښور ښار دی یا بعضې ښارونه دي نو هغوی ته زه اکثر ادیره ښیم. ادیره کې بس ښارونو کې هم دغه ادیره چې دا بیابان نور خو کوسي یو ډاګي یو خلک ګرځي را ګرځي، نو ادیرې ته ویسه یو ځای ته یو طرف ته یې ښخه کوي. او دا چې کوم دی اوس داسې ښارونه چې هغوی بهر ملکونو کې لکه یورپي ممالکو کې زما ویډیوګانې کتل کېږي نو هغوی وایي چې اوس موږ څه وکړو، انډه به څنګه ښخه وه دلته به څه وي. نو هغې دپاره ښه خبره دا ده چې هغه انډه چا له صدقه ورکوي، خپل کور کې یو ماشوم له صدقه ورکوي. د دې بهترین ورځې چې کومې دي د جمعې په ورځ دا کولی شي او د اتوار په ورځ، دا دوه ورځې بهترین ورځې دې دوه ورځو باندې به کوي. ښه دې کې یو بله طریقه دا دی چې هفته کې یو دانه خامخا، بس هفته کې یو 25 روپۍ 30 روپۍ دي نه که نه، په 20 روپۍ انډه واله، وزر پې صورت ناس ووایه، سر نه یې تاو کا او ویسه هلته ادیره کې یو ځای کې معمولي غوندې چاقو باندې وله ځای کنده کا، پکې ښخ کا، واپس یې پټ کا. نو انشاءالله العزیز دا چې کوم دی د دې په برکت به الله رب العزت ستاسو چې د زړه څه ارمان وي، ارمانونه د هر چا خپل دي. اوس به زه دې کې شمارم نو څوک به وایم ارمان دام کېدی شي، چا د پیسې ارماني، د چا د بار ملک د تګ ارماني، د چا څوک جنۍ خوښوي، د چا یو جنۍ الګ خوښي، ډېرې زیاتې خبرې کېدی شي. د چا چې څه ارمان وي، څه حاجت وي، په زړه کې څه خبره نیولې وي چې الله دا پوره کړي. نو داسې نه کېږي چې تاسو د 100 روپو انډه واغسئ یو هفته دې وکړه، هفته پس ناستې، نه به ته خپل عمل جاري ساته که نه، خپل عمل جاري ساته. نور چې ته څه کاروبار کې هغه کوه. انشاءالله العزیز الله رب العزت به د دې عمل په برکت باندې به ستا مشکلات چې کوم دي الله به دې بچي نیک عمله کړي، کاروبار کې به دې برکت واچوي، کاروبار دې نه الله به کاروبار درکړي. چې کوم دی نور څه مشکلات دي، ټینشن وي، کور کې بې اتفاقي، دشمنداری وي، الله رب عزت به چې په زړه کې د کومه خبره وه الله رب عزت به چې ته د هغه یو میږی موړ کې او هغه تا ته کومه دعا وکړي نو هغه صرف الله اوري، هغه صرف الله اوري. مونږ خو نه اورو که نه، مونږ اکثر یو بل ته دعاګانې کوو یا الله دا فلان کوي، نو هغې کې لږ مخامخ چې دعا وکړو نو هغې کې لږ خبر راتلی شي چې کېدی شي دا انسان چې کوم دی داسې یو ریا کوي چې یاره دا کس راته ښه ښکاري شي، خو یو بې زبان الله ته ورکوي. او د دې انډې نه علاوه مو یو خپل دکان د کور چت باندې یو دومره ګوره مونږ په کور کې 1.5 روپۍ د ورځې لګو، یو 100 روپو باجر راوړه خپل کور سر باندې یو لوښی کې د پرېږدی چنچڼې منچڼې پکې لګي، ځان له پکې خوراکونه کوي، خوله پکې وایي، او صرف د الله د رضا دپاره.
الله رب عزت به ستاسو د کور نه آفتونه لرې کوي، خیر به راځي، رحمتونه به راځي، برکتونه به راځي. دا یو ډېره بهترینه وظیفه وه، تاسو سره مې شیر کړه. تاسو هم د خپلو ملګرو سره دوستانو سره شیر کوئ، دا عمل عملي کوي. د دې نن نه دا عمل شروع کوي چې سار موږ سبزي راوړو نو یو 100 روپو باج پکې راوړو، انډه چې اخو هفته کې یو عمل دی. ان شاء الله العزیز تاسو به دې په برکت باندې پوه شئ. الله رب العزت دې زموږ د دنیا او د آخرت مشکلات آسان کړي. ان شاء الله د یو نوي ویډیو سره بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږم. تر هغې پورې اجازت غواړم. د الله په امان.